کم څوک چې په داسې بیماري کې مبتلا وي چې نه ده ته معلومیږي چې دا کومه بیماري ده، نه ډاکټرانو ته او نه په هسپتال والا ته دا معلومیږي چې دا کومه بیماري ده، نو د هغه دپاره یو داسې وظیفه چې د هغه بیماري چې د هغه بالکل علاج نه وي، د لا علاج مریضي دپاره یو داسې وظیفه چې هغه د قرآن مجید یو آیات دی چې هغه دعا حضرت ایوب علیه السلام غوښتې ده او د هغه دعا په برکت سره الله تعالی د ایوب علیه السلام تمام مریضۍ بیمارۍ هغه ور لرې کړلې، ور ښې کړلې، شفا یې ورلره ورکړله او تمام مشکلات یې ور حل کړل. هغه د قرآن مجید یو آیات مبارک دی. کله چې یو انسان موږ د واتساپ په ګروپ کې ډېر داسې خلک سته هغه پوښتنه کوي چې مولوي صاحب ټسټونه مې کړي دي، د هغه باوجوده هغه ټسټو کې دا راوتلي دي چې دا هر څه کلیر دي، ستا په بدن کې یوه بیماري نشته، خو بیا هم زه بیماره یم، تبه مې وي، پر سر باندې مې بوج وي، پریشانه یم، نو زه څه وکړم؟ نو کم کسه چې ما دا وظیفه ورښولې ده د الله په فضل فکرم احسان سره د هغه بیماري الله ښه کړې ده او شفا الله ورکړې ده، نو دا تاسو کولی سئ چې دا دعا زیاته وغواړئ چې کله داسې مریض وي هغه ته دا ورورسوي، دا ویډیو د سره شیر کړئ هم د ثواب په خاطر باندې کیدلی سي د یو مسلمان بیماري په دې آیات مبارک سره ښه سي، الله تعالی هغه ته شفا ورلره ورکړي. هغه آیات به زه تاسو ته پر سکرین باندې هم ولیکم. ربي انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. دا د قرآن مجید یو آیات دی، دا ډیر وایي چې تر څو پورې الله تعالی ستاسو مریضي ښه کړې نه وي، شفا الله در کړې نه وي، هم تر هغه وخته پورې تقریبا دا په ورځ کې 1000 واره وایاست. هسې په هغې ناست یاست، که ولاړ یاست، که ناست یاست، که روان یاست، هر وخت تاسو دا ذکر کولی سئ. نو دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې مخ ته در سره شیر کړئ.